پاچا ته نه موافق ته خو ځواک صاحب ته دروغ نه وایه، ته دروغ نه وایه. ما ته یو ګیله من حیث افغان درېږي. پرون دې ولې څه نه ویلې؟ پرون هم افغانان وژل کېده. زه خو دا هم غندم، هغه هم غندلي. ما تر اوسه نه دي ویلي. مخکې مې لایف هم وکړه، ما ټویټ هم. ملګرو تاسو ته کم خبر چې دی به معلوم وي چې ایران په افغانستان کوم حمله چې کړله پکې 300 کسان هغه شهیدان کړی شوي. دلته اوس حقیقت څه دی ګورئ ښه. دا چل دی پرون چې کم دی جنرال موبین هغه لایو راغلی و، په لایو کې هغې کم هوسټ و په خپله نور کم کسان چې دي هغه هم انوایټ کړي وو لایو ته. په هغه لایو کې هغه وایي چې څوک دی دا ثابته کړي چې واقعي حمله شوې ده او په دې کې دونه کسان مړه دي. وایي دا وایي یو دروغ خبر چې دی هغه په سوشل میډیا گردش کوي، په دې کې حقیقت نشته. لکه تاسو به خیال وي زه به د پاکستان مثال ورکم. پاکستان کې چې بل اوس په لاهور کالج کې کومه واقعه پیښ شوې ده نو په هغې کې هم خلک وایي چې آیا دې کې هم حقیقت نشته او دا هغه پیک نیوز دي. که د پولیس د سایډ نه وګوري یا د نور نه، وایي دا په سوشل میډیا یو ټرینډ جوړ شوی دی، د هغې نتیجه کې دا خبر روان دی. بل طرف ته جنرال موبین هم ویل چې آیا افغانستان کې داسې واقع نه ده شوي، که د چا سره وایي څه هغه شواهد موجود وي نو هغه ښکاره کولی شي او موږ به د هغې خلاف بیا کوم کاروایي چې د هغه په مخ وړاندې راولو. خو تر اوسه پورې وایي داسې څه واقع نه ده شوي. هغه صرف او صرف په سوشل میډیا باندې هغه دروغ چلیږي. که ستاسو خیال وي دا بله ورځ نه په سوشل میډیا دا ټرینډ ډېر زیات شروع چې ایران افغانستان باندې حمله کړې ده او 300 کسان چې دي هغه یې پکې شهیدان کړي دي. نو کوم حقیقت چې کوم لایو چې جنرال موبین راغلی هغه ټول حقیقت پیش کو او هغه تاسو وکتو چې حقیقت هغه څرنګه دی. دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړئ. انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو. الله حافظ.